هر نه پیسې راځي څوک دا څوک دا ځکه چې د دې د الله د توحید خبره چې کوې که نه نو ملګري به دې لګي او بیا ورپسې چې د پیغمبر د تابعدارۍ خبره کوې چې ګوره د دې پیغمبر په مخ کې د ده د خبرې په مخ کې د مولا خبره د بزرګ خبره د امام خبره د مفتي خبره د مولانا خبره د شیخ خبره د هیچا خبره څه وزن نه لري که دا قسمه خبرې دې کولي یو په تا بهتان بیا ولګي او تهمت ولګي چې ګستاخ رسول دی او چې دا د مذهبونو نه منکر دی او د امامان نه مني او دوی له دا راځي او دوی له دغه راځي دا قسمه خبرې وکړي و دې خبرو ته به توجه نه ورکوي توحید او توحید دا مضبوط راونیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته یو روایت کې ویلي وي معاذه که څوک دې ټوټېږي که نه او که څوک دې وسیځي او که څوک دې وجني لا تشرک بالله د الله سره چېرته شرک نه کوي نو الحمدلله موږ دغې ته غاړه ایښودې تیار یو دا توحید د الله سبحانه وتعالی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري دا که څوک موږ زرې کي که نه نو هم زموږ دغه عقیده ده او دغه منهج دی نه دا منهج او عقیده په کجورو بدلېږي نه دا منهج او عقیده په پیسو بدلېږي او نه که څوک هم ویروي نو په هغې سره بدلېږي نه په دمکیانو سره په هېڅ شي سره نه بدلېږي او د اهل بدع خپل مذهبونه پرېږدي لکه اوس اهل بدعو کې چې څوک د اهل حقو ته راواوړي وایي د کجورې اخیستې نو ځکه دې ملګرو ته زه ورته وایم چې ستا مذهب کمزوری چې په کجورې خلک پرېږدي ته راشې په دې اهل حقو کې څوک واړوه په کجورو ځه په ډالرو یا هر څه چې واړوه نشي وجه دا ده چې د دې حق یو مټاس دی یو ښکلا ده یو ښایست دی یو خوند دی چې هغه کله دې زړه ته کوشي که نه دا بیا نه وځي ها شتي داسې بدبخته چې د هغوی اوس دومره لویه بدبختي راشي خو هغه بیا الله سبحانه وتعالی داسې سړی پرېښودی په ده کې به هم څه نقصان یي لکه اوس تاسو سوچ وکړئ هغه سړي ته نصرانی چې راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ او پیغمبر سره وحی هم لیکله څه وخت یې وحی هم لیکلی او بیا لړ مرتد شو نو چې یو سړی د پیغمبر سره میلاو شي او صحابه کرام ویني او د وحی زمانه ویني او بیا مرتد شي خو په دې کې به لازم څه شر و په زړه کې یې څه و ځکه دی په دغه حق باندې مضبوط پاتې نه شو لکه اوس یو سړی د حق ته دې لپاره راوړېدلی چې یاره کیدای شي د خلکو دا خبره رښتیا چې دې کې کمبلي دي او په دې کې کجوري دي نو دې ته یې وړي واپس دې ته واپس وړي څه وخت مخکینۍ خبره د پنجاب کې بعضو ملګرو یو مولا راټینګ کړی و د سیالکوټ نو هغه داسې ډېر مشهور و په دې ملتیانو کې دوی راټینګ کړو چې یاره دا سړی چې چلو سره کوو خو چې دی که د حق طرف ته راوړي نو هغه د دلایلو نه متاثره کېدو یا هغو ته یو بل لینکوزر درکړو او کور به دله درکړو خمس درته ځان یې څه دغه جوړ کړی دی ګاډی د سر نشته او ایسته سر نشته او چرې هغو ته یې څه دا اعلان وکړه او بیا ته ګوره چې څنګه ته میلاوي دغه ملګرو خپل اجتهاد کړی کشرانو او سوچ یې کړی جذباتیانو که نه سوچ یې کړی چې راشه اوس دې سیل وکړه نو هغه چې ترې دا کس ته خبره کړې هغوی بس صحیح ده جمعې ته ویې جمعې په خطبه کې اعلان کړی دی ما تحقیق وکړو او د دې خلکو نه اوچت حق پرست ما ته ښکاره نه شو حق هم دوی سره دی او هغه بیان یې ما اورېدلی یو ملګري راته رالیږلی و د دغه سیالکوټي مولوي صاحب دا بیان وایي چې زه یم دې خلکو له به راځي او حق دوی سره دی د اعلان وکړي بیا کسانو ته ویلي چې څه قیسه ده کله به تاسو چایبیانې راوړئ د کور او د دغه د لینډ کروزر هغوی سره څه هغوی هلکان وو چې د خبره یې کړې وه ګرم شوي اگر که د هغوی دا کار هم داسې برابر نه دی موږ د دې حمایت نه کوو چې یو سړي دعوت ورکړي په دلایل ورکړه که ویې منله ویې منله که ویې نه منله پرېږدوی خو هغه خو هلکان دي کار یې کړی اوس بیا د ورسره رابطې کولې لینډ کروزر به کله راځي او دغه کله هغو بې ځانګلی کړی او سره خپل ګاډي نو دله څه لینډ کروزر ورکړي او خپل د هغوی دغه حال دی چې کمزور بس ده ورته یو هفته دوه انتظار کړی دی چې یاره کیدی شو کیدی چې ونه شو بس بیا یې بله ورځ د جمعې په خطبه کې ووایي
وی د ځمکې په دې مخ باندې بدترین مخلوق هغه اهل حدیث دی او ما وی سوچ کو دې خبره کې او پکې دې نتیجې ته ورسېدم چې دا د الله هم ګستاخ دي او دا د رسول الله هم ګستاخ دي صلی الله علیه وسلم. حقیقت کې هغوی نه د الله ګستاخان دي نه د رسول، خو د ګستاخي کړې ده ځکه چې ده د سره لوز کړی د لینکوزر او د کور او هغه میلاو نه شو. نو اوس که داسې سړی یو مکر وکړي یو دوکه وکړي ده په زړه کې د ده سره چل دی ځکه چې ده چې د حق دپاره اعلان کړی و هغې د زړه نه نه و کړی په یې کې هم چې چلو نو خو به هغې بیا څنګه په حق به دی څنګه مضبوط پاتې شي.